السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ماشاءالله موږ روژه مبارک میاشت په خیر تېره کړه او اختر هم موږ ولمانځو. اوس موږ روان یو د عید الاضحی طرف ته چې څو ورځې وروسته عید الاضحی دی. نو عید الاضحی د قرباني اختر دی او په افغانستان کې به ډېر غریبان په دې امید وي چې زموږ هغه ورونه مسلمانان چې کوم افغانستان نه بیرون دي افغانستان کې داخل دي دوی به قرباني کوي او د دوی د قرباني وجه نه به موږ د یو څو مړیو غوړي لاس سره وړلی شو. یعنې مقصد دا چې موږ به یو څو مړۍ د غوښې سره خوړلی شو. دا مه هېروه چې افغانستان کې فامیلونه شته دی چې په شپږو میاشتو په یو کلو باندې هغوی غوښه په سترګو نه لیدلې. نو راځئ دغه خپل قربانیان وکړو. تاسو په اروپا کې هستئ، امریکا کې هستئ، چې په هر ځای کې هستئ، قمر سره په افغانستان کې وکړئ او موږ ډېر سهولتونه تاسو درکړي څو پورې خپل قرباني په اسانه وکوئ. او دا هم کولی شي چې ووایي چې قمر ته چې ورور زه د خپل قرباني په بدخشان کې کوم، په پنجشیر کې کوم، په لغمان کې کوم، په جلال آباد کوم، په کونړ کې کوم، چې هر ولایت تاسو انتخاب کو موږ تاسو په قرباني په همغه ولایت کوو. ځکه قمر فقط نه په څو ولایتونو کار کوي بلکې په ټول افغانستان کې کار کوي. او بل مهم خبره ټول ته باید دا زه ووایم چې قمر الحمدلله واحد بنسټ دی په افغانستان کې چې کوم آنلاین سیستم لري. موږ په اروپا کې هم ثبت یو، دلته تاسو اکثر خبره سئ. تاسو کولی شئ چې د خپل د قرباني پیسې زموږ د اروپا اکاونټ ته ولېږئ. لینک تاسو ښکاري لاندې او موږ ته فقط رسید راولېږئ چې ووایي چې موږ $250 لېږلي دي، زموږ قرباني وکوئ. تاسو کولی شئ چې آنلاین د ماسټر کارډ نه ډیبټ کارډ، ماسترو کارډ، پیپال، چې هر رقم کارډ تاسو لرئ، امریکن ایکسپریس، پیپال، یعنې ډېر زیات کارډونه موږ خپل سیسټم کې ثبت کړي دي. تاسو کولی شئ لاندې لینک باندې کلیک کړئ، په کمنټ کې ولیکئ چې تاسو غواړئ چې په کوم ولایت کې موږ تاسو قرباني وکړو. او که تاسو قمر ته انتخاب ورکوئ نو قمر په هغه ځای کې تاسو قرباني غوښه تقسیموئ چې کوم ځای کې شدیداً ضرورت دی. نو اوس مسؤلیت درکولی شم. زما په حیث د مسؤلان دا وس کېږي چې سیسټم جوړ کړو، تاسو ته وړاندې کړو. اوس تاسو مسؤلیت دا دی د ده په ځای تاسو خپل قربانیانې پاکستان ته ولېږئ، بنګلادیش ته ولېږئ، سیریا ته ولېږئ. هلته هم خلکو ضرورت شته، دا به زه نه ردوم، لیکن اولین حق تاسو باندې خپل د مور و خور او د ورونو خویندو دی کوم چې افغانان معصوم خلک دي هلته. داسې فامیلونه زه شخصا پیژنم چې هغوی به په میاشتو میاشت غوښه نه ګوري. راځئ دا مړۍ د هغوی لږ زره غوړه کړئ او د خپل د قرباني غوښې هغوی ته ورکړئ. او دا واورئ چې قمر 100% ډونیشن پالیسي لري. یعنې قمر تاسو کوم پیسې کوم بخش ته رالېږئ په همغه بخش کې مصرفېږي. ستاسو په قرباني قصاب د لارې کرا مصرف به ټول قمر ورکوي او هغه به ډایرکټ خلکو ته ورکول کېږي تر څو پورې خلک د دې عید الاضحی کې یو څه غوښې وخوري، تکړه شي، افغانستان ته خدمت وکړي او ټول نه مهم اسلام ته خدمت وکړي، خپل فامیل ته خدمت وکړي. نو انشاءالله زه غواړم ستاسو قرباني قمر سره وکړئ او په افغانستان کې وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.